د پښتنو د جنوبي پښتونخوا وتلی نامتو شاعر درویش درانی وایي: زندګاني به تل تر تله داسې ګرانه نه وي، زندګاني به تل تر تله داسې ګرانه نه وي، هر بلا به زموږ خوا ته را روانه نه وي. خو هغه شعر او حالات اوس ښکاري چې ډېر سره متقابل دي، په خاطر د دې چې هره بده وي، هره سخته وي، هره ستړې وي، هغه زموږ وطن ته را روانه وي او زموږ وطن ځوانان ورځ تر بلې په هغه شیان وخته کېږي. ښکاره مثال یې د دغه کینز د ستنو دی چې د ښار څو میډیکلانو والا، په خاص توګه غټو میډیکلانو والا حال راکړي، او دا مې د پرون د یو بل میډیکل والا هم راکړلې چې ته پر دغه باندې د خلکو پر د یو پیغام رسولو هڅه وکړه. زموږ په ښار کې دغه ستنې اوس زیات ځوانان په اخته دي او زیات ځوانان دغه لګوي. دا ستنې په هغه وخت کې د دوی له خولې، د ډاکټرانو له خولې هغه وخت لګول کېږي چې انسان د کینسر مریض وي، بدن یې ډېر زیات دردونه کوي، نو د درد د آرام لپاره لګېږي، یا په اور سوځل سوی وي په هغه ساعت لګېږي، او یا ټکر یې کړی وي د دردو د آراموالي لپاره لګېږي. او ځینې خلک هغه څلورم قسم خلک یې بیا وایي چې یا زه د ذهني ټینشن له وجې څخه د دې وجې څخه لګوم، اخر دا داسې په اخته سي چې په لکه په ریونو یا په چرسو په نورو نشو چې خلک اخته وي او روږد وي، هغه بیا هېڅ ګزاره بې له دې نشي کولی. په ښار کې ځوانان اوس په یو میډیکل په بل میډیکل کې ګرځي راګرځي. زموږ د ښار چې کوم د بایپاس سیمه د شاوخوا نورې څه سیمې دي، ځینې میډیکلان، ټول هم نه، مطلب په نورو اطرافو کې په صحرا کې په ښار کې کوم میډیکلان، هغه اوس دغه ستنې ځوانانو ته ورکوي او ورلګوي. هغه بیا څو وخت یې ورولګوي، بیا ورته وایي چې ورته بازار لره، په بازار کې د چمن په ښار کې چې کوم بازار د میډیکلان دي د هغوی څخه واخلي او دلته بیا ورکوي. نو دا ځوانان خورا ډېر زیات سخت په تکلیف وي. بیا چې کوم د روینیانو یا د نشیانو لپاره کوم جیلونه جوړ شوي دي، هلته خلک د خپل ځوانان وړي، او څو ځوانان د دغه ستنو عادي افراد چې په نشه په دغه باندې نشه دي، هغه هلته وړي دي. اخر به دغه سلسله تر کومه پورې وي چې هېڅ یو ستړی وي، هغه زموږ د ښار ځوانانو ته ورپېښه وي د دغه کینز د ستنو په صورت کې، په بله صورت کې. لیکن بدبختانه دلته خبره دا ده چې خلک د 100 روپو لپاره اول واره زموږ ځوانان په داسې شیانو باندې اخته کوي. په کار ده چې یو خو پر دغه باندې په کوم په صحرا میډیکلان یا هغه کسان یا هغه انسانانو ته چې هغو د ډاکټر ډیپلومې نه وي کړي، هغو ته د دې د استعمال اجازت نه ورکول شوي، یا په میډیکل کې د ایښولو اجازت نه ورکول شوي. کوم کسان په خبر وي چې زما د کورنۍ دا هلک یې داسې لګوي یا د میډیکل ته ډېر ځي یا هغه کوي، باید پر هغه باندې هم نظر وساتي، او د دغه د استعمال څخه باید خپل ځوانان انسانان خپل ځوانان د دې تر څنګ هغه د دوایانو ایجنسیانو والا چې مطلب د دغه دوایانو کار کوي، هغه هم باید صرف او صرف یوازې هغه میډیکلان والا ته دغه ستنې ورکړي چې په کوم میډیکل کې دوی ته معلومه وي چې دلته صرف او صرف سرجن ډاکټر کښېني، نامې میډیکل والا ته چې هر میډیکل والا باید هغه ته نه کړي ور، ځکه دا ډېر خطرناکه شی د ډاکټرانو د خولې او د دغه کوم چې کوم د میډیکل له فیلډ سره تعلق دی د هغوی له خولې دا ډېر خطرناکه شی د هغه کسانو لپاره دی چې هغه هېڅ نه وي په سوی او لګوي یې صرف